چې په خپل بیان او په دعوت کې به د الله د وحدانیت مسله نه یری، دا به خامخا کوي. ځکه که دا دې پرېښود او نورو مسلې یو ځل به داسې خبره راشي چې د دې توحید نه به خلک منکري او متنفره به وي، بیا دا به بیا مني نه. نورو مسلو ته به خوشحالیږي خو د توحید مسلې ته به خفه کېږي، نورو مسلو ته به تیاری خو د توحید مسلې نه به انکاري. او دا داسې مسله ده چې دا نه بیانې نو د دې په مخالف کې خبرې هغه د انسان ذهن کې گروت او نشونما کوي، روچتیږي. دا به خامخا بیانې. دا الله نبی ته وګوره، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعوت او بیان نشته چې پای کې د الله د وحدانیت مسله نشته. ابتداءً خو بل مسله نه وه، دیارلس کاله مسلسل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بل مسله نه ده کړې سوا د توحید نه. مسلسل نه مونځ مسله شته، نه د زکات شته، نه د روجې شته، نه د حج شته، نه د جهاد شته، نه بله مسله، نه بله مسله. که مسله وانو صرف د الله د وحدانیت او د توحید مسله وا، او تر آخر پوری د الله نبی هم دکه مسله بیان کړې ده. او قرآن موضوع جواهر القرآن کې مولانا غلام الله خان رحمه الله لیکي چې د قرآن موضوع چې ده نو دا توحید ده. الله راستولی قرآن د دې دپاره دی چې خلق توحید ومني. وجه داره چې کله دا مسله په دې باندې چې شمپوشي کېږي او دا مسله اهم نشي ګڼلی، دې طرف ته دھیان او توجه نشي ورکېدی، نو بیا به ته ډېر زورونه لګې. ځکه دا عقیده دا چې جوړیږي که نه نو دا ډېر په مشکله جوړیږي، ډېر په مشکله باندې عقیده جوړیږي. یو پیره چې دا بګړاو شوه د دې جوړېدل بیا ډېر ګران دي. نو دا به داسې په مسله د وحدانیت د الله د توحید باندې دا به تر و تازه ساتي او دا به بیانې کنې داسې حالات به راشي چې بیا به دله چل نه درځي. بیا به همدغه خلک دلته به منظم کوي او مزارونو کې به سجدې هم کوي. دغه خلک به وي دلته به منظم کوي او نذرانې او شکرانې به د غیر الله ورکوي. دغه خلک به وي چې په ایاک نعبد و ایاک نستعین به وایي، خو لیکن په حقیقت به پوهیږي نه چې دا موږ څه وایو او همغه به د الله نه ما سوا د بل عبادت کوي او د بل نه به یې غواړي. دغه خلک به وي روژه به نیسي، عقیده به د شرکي، دارنګې حج به کوي، عقیده به د شرکي، اس به نه قبلیږي، یو عمل به نه قبلیږي. دا دومره اهمه مسله ده. دې ځای باندې تفسیر دقه لیکلې ده چې وګوره نوح علیه السلام څومره کوشش کوي، لګیا دی، لیکن قوم کې د شرکیاتو مسله رااله او د څه نه رااله. قوم کې د شرکیاتو مسله رااله او د څه نه رااله. دلته قرآن همدغه مسله بیان کړې ده چې د ډېر زیات د ځان نه ورګایات ساتي. شرکیات داسې ناراضي چې کني یو سړی ځان غټ ګڼي، یو سړی ځان لوی ګڼي، یو سړی ځان بس بهتر ګڼي. نه، د شرک مسله راځي زیاتر د عقیدت نه. دا چې په عقیدت کې، په محبت کې، په دې سيزونو کې د ځان نه غلو شروع شي، هغه شرک ته منتقل شي. نو د انبیای کرامو را لېږل او مغه وګوره تا ته به قرآن خپله واضحه کی مقصد سو
یخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، چې خلق روباسی من عبادت العباد، بندگان د بندگانو د عبادت نه روباسی الى عبادت اللہ، د الله عبادت تا خلق راوستل دا د انبیاء کرامو مین مسئلہ وا، متفقہ مسئلہ وا او یوا مسئلہ وا. نوح علیہ السلام گورا امدک مسئلہ بانے زورا چولے رے زکر دا یاد ساتی کلچ قوم کی دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ ختم شی اغا قوم دا اللہ دا عذابون سر مخامخ کی باو قوم بانے دا اللہ عذابون راضی مختلف شکلوں بانے. نوح علیہ السلام پا قوم کی عبادت گزاری وا، مہذب قومو دا عراق علاقہ وا، لیکن کلچی مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت ختم شوا نو طوفان پر آگے، دا سی طوفان پر آگلے دیں چھے دا دنیا پر تاریخ کی دا سی طوفان نہ دیر آگلے، دا سی طوفان پر آگے. نو بیاد اللہ عذابونا متوجی کی دیو جن علماء کرام لکی چھے کلا انسانانو کی بندگانو کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف حالات شروع شی نو مختلف قسمہ عذابونو کی آغا مبتلاش. گورا بیا انبیاء ورطا بیانو نہ کئی، اثر نہ کئی، پیغمبران ورطا لگیاری دعوتو نہ کئی، اثر نہ کئی. بیا یو دعوتم اثر نہ کئی، یو خبرم بیا اثر نہ کئی. قرآن ورطا بیانوا بیا با اثر نوی، دا قرآن دعوت ورکوا اثر بنوی، دا دین دعوت چلوا اثر بنوی، تحریک و تبلیغ چلوا اثر بنوی. کلا چی کلا قرآن و دا سنت مخالفت شروع شی بیا با نہ دعوتو نہ اثر کئی، نہ درسو نہ اثر کئی، نہ بیانو نہ اثر کئی. نوح علیہ السلام 9 کال بیان دا ولی بغیر اخلاص ہو. نوح علیہ السلام بیان خداو چی جڑلے ور سرا بغیر اخلاص خونو خود اخلاص نہ نک بیانو و بیا دعوتم اثر نہ کولو. کلچ مخالفت دا قرآن و دا سنت راشی بیا وایت لگیاوا، مسائلم بیانوا، فضائلم بیانوا، احکاماتم بیانوا، قرآن و سنتم بیانوا. بیا منلو والا سوک نوی، نو چی منلو والا سوک نوی نو بیا دا اللہ عذابون مخامخ کیگی ورسرا. نو کل یو قسم عذاب، کل بل قسم عذاب، کل بل قسم عذاب، پا مختلف عذابونو یا اللہ ورواچی بیا ورطا دا زان دا خلاصی چل ورزی. او اللہ دے رحمو کی دا حالات را روان دی. قرآن درسو نکیگی، دعوتو نا و تبلیغو نکیگی، بیانو نا و وعظو نکیگی، لیکن منلو والا سوک نشترے نو دا اللہ عذابو نم روانی کی چالو کیگی. پریشانیان سیوا، بیماریان سیوا، امن ختم، دشمنیان سیوا، حالات ټول چې دینو آغا په بل طرف روان شي. دا وجه سره انبیاء دی حالاتو لجړل، دا دعوتونه خلقو ته ورکول او چا نه منل. نو بیا د الله په عذابونو چې اخته شو بیا ولا چل نه ورته چې څنګه ته ځان خلاص، بیا ولا چل نه ورته. دا د قرآن مسئله ده، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د دین او د اسلام نا، د قرآن او د سنت نا، د ذکر نا، د ایمان نا، د دې خبرو نا اعراض وکړو، دا سنه ګڼلی، الله وی ژوند به ورکمه، خدا سے ژوند به ضنکا
ځوان که هغه ژوند ته وایي چې دا سړی د پوزې نه ځوان کي او داسې بوزي راولي چې نه خلاصېږي او نه مسله یې ورانه وي. داسې زندگی به د پریشانو نه ډک، د عداوتونو د دشمنو نه ډک، د بیمارو نه ډک. دارنګې چې دی نو د یو بل حالات به داسې خراب وي چې تپوس یې مه کوه. قسم په رب ویریږو په هغه حالاتو چې الله هغه حالات مه راولي. دا څه چې دي دا ګورې ډېر خطرناک حالات طرف ته روانه ده مسله. حالات خطرناک طرف ته روان دي که په ځان رونه راګرځېدو که نه او ځان مه برابر نه که. نوح علیه السلام هم چغې والې وې، نوح علیه السلام هم دعوتونه ورکړي وو چې مه کوئ مه کوئ، تر دې پورې چې د الله د طرف نه ورته صفا اعلان کیږي او دعوت انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. چې نوح علیه السلام باس باس ستا په قوم کې نور د ایمان والا نشتا، ستا په قوم کې نور د ایمان والا نشتا، بس خبره ختمه ده، د الله عذاب به اوس راځي. هماغه د الله عذاب پرې راغی، د کور په تنورونو کې اوبه ولا الله راوچتې کړې. دا وجه څه ده؟ دا چې کله منل د هغې ماده ختمه شي، قرآن او سنت د هغې مطابق حالات سازگار نه وي، دا به خامخا راځي. الله دې زمونږ او ستاسو په حال رحم وکړي. قرآن فرمایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال چغې ورته والې وي یا قومي یا قومي.